يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك حضرت بلال حبشي رضی الله عنه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نوم به چې کله یادېده نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به ویل ابوبکر زموږ سردار دی او زموږ سردار بلال یې آزاد کړ. په جاهلي ژوند او قانون کې د بلال غوندې بې کسه غلامانو لپاره نه یوازې د لویو شخصیتونو په صف کې ځای نیول نه و، بلکې د انسانیت په سترګه هم نه ورته کتل کېدل. خو د اسلام ریښتوني مساواتو ته ګورئ چې ابوبکر صدیق او بلال رضی الله عنه دواړه په یوه ردیف کې ستایل کېږي. نه حضرت بلال نوې او نرمې جامې موندلې وې او نه یې پښو پړونی او په صورت او څېره ښکلی و، خو دا چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د عاشقانو په لومړي صف کې ځای نیولی و، نو د نړۍ میلیونونه مسلمانان د هغې نوم او شخصیت سره اشنا دي. د اسلامي نړۍ په ګوټ ګوټ کې کله یوه ماشوم څخه هم پوښتنه وشي چې بلال څوک و، نو سمدستي به ځواب ووایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مازن و. بلال رضی الله تعالی عنه په صورت ښایسته نه و، خو سیرت یې دومره ښکلی او فطرت یې دومره نیک و چې څنګه یې غوږ ته د توحید غږ ورسېد سمدستي یې ورته لبیک وویل. دا د اسلامي دولت لومړي وختونه وو او هغه ورځې وې چې د اسلام په حلقه کې داخلېدل د اور بټۍ ته وردانګل و. د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه بادار امیه بن خلف چې کله د بلال رضی الله تعالی عنه له اسلام راوړلو نه خبر شو، زړه یې د غصې په اور کباب شو. بلال رضی الله تعالی عنه یې راوغوښت، ورته ویې ویل ما اورېدلي دي چې تا ځان ته کوم نوی معبود نیولی دی، ووایه هغه کوم دی؟ بلال ځواب ورکړ محمد صلی الله علیه وسلم چې د کوم معبود بندگی کوي زه هم د همغه بنده یم، هماغه زما خدای دی. د اسلام اعلان او د مصیبتونو توپانونه چې پر حضرت بلال رضی الله تعالی عنه باندې راوالوتل، په مکه کې د حرب په نوم یو سوځونکی ډاګ و چې په سره غرمه کې به د سرې کړي اوسپنې غوندې ګرمېده. امیه به حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په ټکنده غرمه کې د دغه ډاګ په سرو شګو کې بربند سملاوه. یوه غټه ډبره به یې پر سینه باندې ورکېښودله چې په اړخ وانه وړي، او بیا به یې ورته وویل که غواړې چې له دې عذاب نه خلاص شي د محمد د دین نه واوړه او د لات او عزیز ستاینه وکړه. دغه مظلوم بېوسه او بېکسه غلام به په ځواب کې وویل احد احد، یعنې الله یو دی، الله یو دی. کله دا تعذیب او کله به یې خپلو خدمتګارانو ته په لاس ورکړ. هغوی به یې پړی په غاړه کې ور واچاوه او د مکې په لارو کوڅو کې به یې راښکود، خو د هغې له مبارکې خولې نه به چې کوم الفاظ وتل هغه د احد احد الفاظ وو. د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور د بنو جموح په سیمه کې و. پر بېکس حضرت بلال رضی الله تعالی عنه باندې دغو فرعوني چارو مظالمو سخت ځوراوه. یوه ورځ یو امیه ته وویل دغه مظلوم نور مه کړوه، پر ما باندې یې وپلوره، زه به د دې په بدل کې خپل رومي غلام فستاس تا ته درکړم چې ستاسې په دین دی. امیه د فستاس تر څنګ د 40 اوقیه سرو زرو غوښتنه هم وکړه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا هر څه ومنل او حضرت بلال د امیه له قید نه خلاص کړ. امیه ورته وویل ابن ابي قحافه که زه ستا پر ځای اوسم دغه غلام به د 1 روپۍ په 8مه برخه هم وانخلم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته ځواب ورکړ امیه ته د دې غلام په قدر او قیمت نه پوهیږي، که له ما نه پوښتنه وکړې زه به یې د یمن په پاچاهۍ هم بدل نه کړم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د غلامۍ د قید نه آزاد کړ او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دې کار بې له حده زیات خوشحاله شو. له هغې وروسته حضرت بلال رضی الله تعالی عنه خپل ټول عمر د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم خدمت او ملګرتیا ته وقف کړ. له هجرت نه وروسته چې کله د اسلامي جهادونو لړۍ شروع شوه، حضرت بلال رضی الله تعالی عنه له بدر نه تر تبوک پورې ټولو غزاګانو کې برخه واخیستله. امیه بن خلف د بدر په غزا کې هم د ده تر نظر لاندې ووژل شو. د صحابو په منځ کې چې کوم ځانګړی امتیاز حضرت بلال رضی الله عنه ته ور په برخه شو هغه دا و چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه د خپل مؤذن په حیث مقرر کړ. الله تعالی هغې ته ډېر لوړ خوږ او زړه راښکونکی اواز ورکړی و. کله به یې چې اذان کوو د خلکو له سترګو نه به اوښکې بهېدلې، حتی ښځې پر بامونو باندې ختلې او غوږ به یې نیوه. د مکې معظمې د فتح په وخت کې د نورو وختونو په څیر حضرت بلال رضی الله تعالی عنه
له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره ملګری و. د کعبې له پاکولو وروسته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه ته امر وکړ چې د کعبې بام ته وخیژي او اذان وکړي. هغه چې کله دا کلمات وویل، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، د مکې د ځمکې او اسمان ترمنځ دغه ښکلي اواز او زړه راښکونکو زمزمو انګی وکړه، زړونه ولي او مسخر شول. د هجرت په 11 کال چې د دواړو جهانونو سردار رحلت وکړ، حضرت بلال رضی الله عنه د زړه دنیاګۍ د خپل محبوب په بلتانه ورانه او ویجاړه شوه. څه موده وروسته یې لومړی خلیفه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته عرض وکړ چې ما له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې له ایمان نه وروسته بهترین عمل د الله په لار کې جهاد کول دي. ما ته اجازه راکړه چې خپل باقي عمر په جهاد کې تیر کړم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل، بلال زما عمر زیات شوی دی، کمزوری شوی یم، د خدای په خاطر ما یوازې مه پرېږده. په کوم روایت کې چې راغلی دي چې حضرت بلال رضی الله عنه دا خبره ومنله، دا شرط یې وضع کړ چې له تا سره به اوسېږم، خو زه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د رحلت نه وروسته اذان نه کوم. د صدیق اکبر له دور نه وروسته حضرت بلال رضی الله عنه شام ته لاړ او جهاد ته یې ادامه ورکړه. د فاروق اعظم رضی الله عنه په دور کې چې کله بیت المقدس د مسلمانانو لاس ته ورغی، حضرت عمر رضی الله عنه وفرمایل، ای زموږ سرداره بلاله، نن د اسلام په لومړنۍ قبله باندې د توحید بیرغ رپېدلی دی. د خوشحالۍ په دې بختوره موقع کې که موږ ته اذان وکړې ډېر به خوښ شو. حضرت بلال د هغې سفارش ومانو او په اذان یې شروع وکړه. کله چې د اشهد ان محمد رسول الله الفاظو ته ورسید، صحابه ته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وخت ور په یاد شو. د شام له جنګونو له فارغېدو وروسته حضرت بلال رضی الله عنه همالته استوګر شو. یوه شپه یې خوب ولید چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وویل، بلاله آیا د دې وخت نه دی را رسېدلی چې زما زیارت ته راشې؟ بلال د هغې شپې په سبا په ډېره چټکۍ د مدینې خواته روان شو. مطهرې روضې ته چې کله ورسېدو، زړه یې د فراق په لمبو ستی شو. دومره یې وژړل چې ټولو حاضرینو خپلې اوښکې ورسره بدرګه کړې. حسن او حسین یې په غېږ کې ونیول او ښکل یې کړل. هغوی غوښتنه وکړه بابا سبا ته به اذان کوې. د هغوی خواهش یې ومانو، خو د اذان په وخت کې په ټوله مدینه کې د ژړا او خفګان داسې حشر برپا شو چې تا به ویل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم همدا نن رحلت کړی دی. حضرت بلال رضی الله عنه د 15 کالو په عمر په دمشق کې وفات او همالته دفن کړی شو. قد استعنتك يا ربي على مدار